أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور. عرب دلی سورت مخی سورت سرداد ہے. مخی سورت کے تقابلو دا صفاتو دا مومنانو دا صفاتو دا مشرکانو. دی صورت کې اوس تقابل دی د صفاتو د مؤمنانو او د صفاتو د منافقانو. د مخکې توحید ثابت کو. دی صورت کې اوس طریقه ذکر کوي لپاره د ازاله د طعن د مؤمنانو نه. تب توحید دعوت ورکې لیکن منافقان په پتا باندې اوستا فکر والا باندې طعنونه لګي. دې لپاره چې داعی بدنام شي. د مخکې صورت کې سبب د فلاح اخروی ذکر کو چې صفات المؤمنین تور لسو. دې صورت کې هغه اسباب ذکر کوي چې باغی سره دنیا کې هم کامیابی راځي. فحشانه به سړی بچ کیږي. دعوه صورت دا صد باب الفحشاء والتهم. د فحشکاری او د تهمتونو دروازې بندول د دې صورت مقصد دی. دې صورت کې د بهای دروازې بندي. داغی دا بندولو دا پارا وہ طریقی ذکر گیا. خلاصہ صورت دا صورت تقسیم دے 15 ابواب ہوتا. اول باب 10 لمبر آیت پورے دے. دیکھ اول ترغیب دے امتثال دا احکام دا دی صورت تا. ورپسید ضرور احکام ذکر کئی لسد باب الفحشا. فحشا دا تولیکی کی زناکاری تا. دا زناکار دا مملک سنگ صفاشی. اول حد زنا جاری کیا. دویم دا عمل چې څوکي اغیر نفرت تو کیا. قدر تعلق پر سره کیا. دریم کې یو کسب د نسبت د زنا او کې بی دلیلا نو به یو وای اته دوری. شپږم آیات کې ذکر کړي ک خاون خپل خزدا د فحشا او د زناکاری نسبت وکم نو قاضي خواته بوزي لعان وکي. دې لپاره چې د معاشرین دا خبره ختم شي ترغیب باندې د باب اختتام کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة انزلناها. قرطبی لکلی دی چې عمر رضی اللہ عنہ کوفی والا تلکلی وا چې علموا نساءکم سورة النور. زنانو تموی سورة النور ازدکیا. او قرطبی دا عائشہ رضی اللہ عنہ قول نقل کړی دی چې خزی دی اوچتو بنگلو بالخانو تا نخیجی داو تم پریدیا چې تماشی کوي دا خزی. او هغه کې لیکلی او چې زنانو ته کتابت مخه ویا خط ته مېزه کویا مکتبونو ته ملې گیا چې د کافرو جبې زده کې انګلیش وغیرہ بلکې وې زنانو ته سورۃ النور وخویا تارون او دل وته وخویا. بل روایت ذکر کړل دی علموا رجالکم سورۃ المائده. سړو ته سورۃ المائده زده کیا. وعلموا نساءکم سورۃ النور والنساء والاحزاب. زنانو تم سورة النور سورة النساء سورة الاحزاب خیویا. سورة اللہ عظمت بیان دی سورة هذه سورة مناداد اوچت والا اوچت شان والا ٹکڑا دا. سورت کی معنی ٹکڑے دا. سورة اللہ ویدہ سورت دے انزلناها من نازل کلے دے وفرضناها او پرسکری من پدی باندے عمل کولا. وانزلنا فی آیات بینات هم نازل کړي پدې کې حکمنا بینات واضحه لعلکم تذکرون. دې لپاره چې تاسو په عمل وکړئ. تذکر مراد العمل لعمل په وکړئ. الزانیه والزانی فاجلدوا كل واحد منهما. دې ته ویل کېږي اول آیت بینه. اول په دې آیت بینو کې حد زنا ده. تاول حکم ذکر کوي د فحشا بندولو لپاره. زنا خو اسې نه بنديږي تر څو پورې چې حد نه جاری شوی. الزانیه دای معرب باللام ذکر کا معرب بالالف واللام. معنا چې مشهور شوی دي څلورو کسانو کتلی دي زناکار. هغه زناکار چې زنا په څلورو گواهانو ثابت شوی دا یا څلور کرتی اقرار کړي دي. الزانیه تلته خزول مخیق للا ځکه اکثر ارتکاب د زنا د خزه طرف نه کیږي. الزانیه الله وای زناکار خزا او الزانی زناکار سره فجلدوا وای کل واحد منهما اریو تند د دوه نامه تجلد سلدوری و تغریب عام حدیث کې سره غلی دي چې یو کاله د کور نو شړې
چې کله واده یو بیم زنا کلی نو به ول رجم ور کوي مړی کوي په کانو باندې ولي ولا تاخذكم اولدين سيتاسل بهما پدې دوړ باندې رافت منا رافت نرمي في دين الله پجاري کولو د حکم د الله کې ان كنتم تؤمنون بالله كما لري بالله واليوم الاخر وبرز د اخرت وليشهد عذابهما وحاضر دي شي سزا د طائفه من المؤمنين وډل د مؤمنانو نام عذابهما دا سزا با پټځي کې نشي ورکېدل څنګه سزا ورکولو کې مقصد دی عبرت اصل چې نور خلق د زنا نه بچي اعلانو کې پلانځي کې با سزا ورکوم چې خلق او حاضر شي عبرت د پاره الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه دا دویم حکم دی د فحش کاری د بندولو د پاره چې دسه کسانو نفرت وکي قد تعلق سره وکیا زناکارونه الزانی زناکار سړی لا ينكحو نکاح نه کوي الا زانیه مگر د زناکار خزه سره او مشرکه یا د مشرک سره والزانیه تو زناکار خزه لا ينكحها نکاح نه کوي د سره الا زان مگر زناکار سړی او مشرک یا مشرکه وحرم ذلك وحرام کړی شوی دا په مؤمنانو باندې آیت کی اشکال لے چې زناکار سره نکاح نه کوي مگر د زناکار خزه سره او برعکس حال داده چې موږ ډیر زینو کې لیدلې دي چې کله بخاون زناکاری خزه پاک یا کله بخاون پاکی خزه بدکاری نو الله څنګه دا خبره کلی په طریقې د حصر سره جواب داده د نفي په معنی د نه سره د عرب کله د ځکې زناکار سړی دې نکاح نه کوي مگر د زناکار سړی نکاح نه کوي مگر د زناکار سره او د مشرک سره دا حکم دې په طریقې د نه معنی می کوي کلام دیم جواب دار ته ویل کېږي بیان العادت عادت په اکثریت باندې بنای اکثر خبره ده زناکار سړی نکاح نه کوي مگر د زناکار خزه سره دا عادت رسو ذکر کېږي الخبيثات للخبيثين کې براش دیم اشکال لري وحرم ذلك حرام کړی شوی دی دا د یوې بدکار مسلمان سره خو نکاح حرام نه ده په نفسه ځکه قران کې عمومي آیت نشته دی چې پنکحوا ما طاب لكم من النساء صحیح جواب ده چې آیت عام ده به بعض مفسرین وایي چې د آیت منسوخ شوی دی خو صح توجیه ده چې په دې کې ذکر د اکثر عادت د خلکو مقصد پکې ده کم خلک چې په زنا باندې مشهور دي تعلق سره پرې ده والذین يرمون المحصنات اوس دا دریم حکم ذکر کړي شریعت ویا چې دا لفظ د زنا مې استعمال وای دا ډېر قبیح لفظ دی څه مطلب د چا په باره کې مې استعمال وای چې یو کس د چا په باره کې ویا تا زنا کړی دا دي تا قذف کوي په غیر د دلیل نه کنزل لیدا والذین کسان يرمون چې بدنام لګي د زنا المحصنات پاک دامنو نفسونو باندې ثم لم یاتوا براتک نه کوي بیا اربعه شهدا فسلورو گواهانو باندې فجلدوهم هو وای دوی لرا 80 جلدتن او یادوري یو سړی دی او هغه بچا باندې تهمت ولګاو د زنا او هغه کې دا کار نه او په دروغ باندې تهمت ولګاو الله وای دی له اتی دوری ورکي اتی دوری یو وای دویم دا دی ولا تقبلوا لهم مقبل وای د دوی د پاره شهادت نه بدا گواہی همیشه یو چا چې پتا چا باندې د دروغ تهمت ولګاو به دی ول همیشه گواہی نه قبلې خلک دی چې لکه دا دروغ جن دی پلاني باندې تهمت لګولې واغه دروغو اولئک هم الفاسقون او داخل خاص دي فاسقان په ګناي کبیره سره فاسق کیږي کنه د ګناي کبیره او کلا په مؤمن باندې تهمت ولګاو د زنا الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر کسان چې توبه وی صلاح پس د دینه واسطه او اصلاح د خپل عمل وکړه فإن الله غفور رحيم اخرن الله بخنه کون کې دی او رحم کون کې دی والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء تی څلور آیتونو کې څلورم حکم ذکر کړي
لپس د زنا په کورونو کې مې استعمال وي الله وي دا کار ټوکی دی راولي او حد لعان په جاری کوي یو سړی دی خپل خزه ته وایي چې تا زنا کړې ده گواهان وسره نشته ده د قاضي مخه ته دی راولي نو دا قسمونه وکي ولې وایي چې زما قسم دې زما زنانه کې او زما خزه کې دا کار شته ده به به استدا جدا شي خزه هم څلور قسمونه وکي او به وایي چې دا خاون په ما باندې دروغ وایي دې ته حد لعان وایي والذین کسان يرمون چې بدنامي لګي ازواجهم منا خپل بیبینو باندې ولم يكن لهم شهداء نه دي د پاره گواهان الا انفسهم مگر خپل ځانونه منا صرف په خلی لګي دي څه گواه وسره نشته ده نو دا خزه د لاړې شي قاضي د دیارې سوي کی چې ما ته خاوند سوي په ما باندې تهمت لګایم په شهادت احدهم پس گواہی د یو تند دویم په شهادت احدهم منا قسم د یو تند دوی اربع شهادات بالله څلور قسمونه وي په الله باندې گواہی د یو تند دوی څلور گواهین وي په الله باندې قسم وکي شهادات بالله شهادت په سله کې چې باراشي نو معنا د قسم پکې یا څلور کړه دې بداټ کې وایي چې اشهد بالله اشهد بالله اشهد بالله اشهد بالله شهادت کو معنا قسم کو ما رښتې ویلې دي چې زپاکه ما زنا نه دکړه شهادت بالله معنا څلور قسمونه بکیا دا سړي څلور گواهان به ور کوي گواهین انه لمن الصادقين چې دا سړی د رښتونو نه دی سړی به وایي چې زه رښتې وایم ما باندې خزه زنا کړې ده والخامسه منا الشهاده الخامسه پنځم شهادت بده دي سړی دای چې د سی به وایي اللعنت الله عليه لعنت الله دی پر سړی باندې ان کان من الكاذبین کی دا دروغ جنو نام لعنت قران کې د سی جمله چې تنه چې لعنت الله علی الكاذبین خو دې نه ماخوذ ده لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين سړی بداوږي څلور شهادت بو کې څلور قسمونه پنځم کړه دی وای په ما دې الله لعنت یې کزه دروغ وایم بلکې زما دې خزه کې دا کار شته ده ويدرأ عنها العذاب ار کله چې دا سړی پنځه شهادت وکي نو فائدې صدا پاخذ باندې به حجت قائم شي نو په دې اتفاق نشته چې دا سړی شهادت وکي او په خزه حد قائميږي خو چې کله پنځه شهادت دې خزه ونکړه به حد قائميږي نو کوم حد به بعض علما وایي صرف تعذير به ورکړي شي چې کوم قاضي د خخکاری او حد درجم په پس د شهادتو د خاون سره نه ثابتي ويدروا عنها العذاب او اړي بعد دین عذاب دا خبره عنها دین دا خبره العذاب منا عذاب قد ان دا خبره تشهد شهادت دیو چې اربع شهادت بالله څلور شهادت قسمونه په الله باندې څلور شهادت دیو کې سره د قسم بالله نه چې اشهد منا زګوای کوم زما د قسمی تا خبره دې څلور کړې دیو کې انه لمن الكاذبین چې قرند دا خاوند دروغ جنو نه دی خاوند په دروغ تړلی والخامسه منا وتشهد شهادت الخامسه پنځم کرته به شهادت دای قسم به دای ان غضب الله عليها چې غضب الله دی پس زنانه باندې ان کان من الصادقین کچره دا خاوند دې رښتونو نه یا باقی مسله ده سدا کدا لعان د دوانو طرفونو نوشي نو قاضي به دې په منځ کې تفرق راولي تفریق براولي جداواله دلته یو څو فائدې دي دلته د خاون طرف ته لعنت یې ذکر کا والخامسه ان لعنت الله او د خزفه بارکی غضب ذکر کا والخامسه ان غضب الله ځکه خزو کې د لعنت په ډیر استعمالي هغه ته خطر نه محسوسه یم او عربو کې تغی نه لري داخل دا غیر لپاره خطرناک لفظ د غضب او سړی خو د لعنت نه اجتناب کوي کې د لپاره خطرناک لفظ د لعنت دی بل د سړی په جانب کې والخامسه ویلې پر په سلام او د خزي جانب کې خامسه ویلې وجدادا سړی چې خبره کوي نو په احتیاط او په فکر باندې کوي
نو سړی پنځم ځل خسوچ کوي سوچ یې کله یا اخذ خو تلوار کوي فکر نه کوي نو سمدستی عاطف کی او د فعل دلاندې کی چې ما دغه پنځم شهادت سمدستی واورام ولولا فضل الله عليكم ورحمته د سعادت بدی صورت کې څلور کرتے راځي د ترغیب او د اعمال ارزه کې بعد فضل او د رحمت جدا جدا معنی ولولا فضل الله کثیر ته فضل د الله فضل نه مراد د پحش کارونو بندولو د پاره د مختلف حکمونه دا فضل دی کړه علیکم بتعصبانه ورحمت او رحمت سره د پحش بندولو د پاره د حکمونه رحمت کچیر ته نو فضل الله بتعصبانه ورحمت نو لبتلیتم بالفحشاء تاسو فحشاء کې مبتلا شوه وان الله تواب يخلن الله توبه قبل ان کې حکیم حکمت والا ده ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم د دې آیت نه دویم باب دی وشتم نمبر آیت پورې پدې کې زجر دي منافقانو ته چې بدنامي لګي په مؤمنانو باندې او تاب دي مؤمنانو ته په وخت د بدنامي لګولو کې کله په یو مؤمن باندې بدنامي ولي او دې کې صفات المنافقین ذکر کوي او اخر کې تخویف او اخروی دی او ترغیب دی مؤمنانو ته حدیث باندې ثابت ده چې دا لس آیاتونه نازل شوې دي په اړه د عائشہ رضی الله عنها کې واقع ډېر مشهور ده درې صحابه په کې شامل او حسان ابن ثابت مستح ابن اساسا او حمنه بنت جهش عائشہ رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم سره تللی وی غزا تا الته تهار پاتې شوی او چې کله نبی صلی الله علیه وسلم را روانې ده تهار کته نبی صلی الله علیه وسلم راغی عائشہ رضی الله عنها تهار پسې ګرځیدل چې کله را خپل زیتانو نبی صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو نه د دې سینې تلو دی ویلې چې زبر ته ایثار شمه کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم څوک پریخي یا خبر راشي یا نبی صلی الله علیه وسلم با پته بوته ولګي چې دا پاتې شوی ده به ته برابر سره راشي پدې کې صفوان بن معطل رضی الله عنه راغی عائشہ رضی الله عنها سره براجغه کړه دلته په مدینه کې منافقانو دا خبره خوره کړه چې تاسو خبر نه وینا صفوان سره عائشہ ولی پاتې وا نعوذ بالله زنای کړی دا صفوان سره دا خبره په مدینه کې خوره شولا خاص کر کې عبد الله ابن ابي بن سلول رئیس المنافقین دې خبره لډیر زور ورکا منافقانو دې خبره لډیر زور ورکا چې د نبی قرآنی بدنامه کی الله دا واقع ذکر کې دی ایتونو کې ان الذين يقرنا غسان جاءوا چرات له وکړه بالافك په بدنامه د عائشه باندې د عائشه په بدنامه راته وکړه عصبه منكم الله ودای و مضبوط اړه د تاسو نه منافقان دي کنه لا تحسبوا شر لكم ګمان مکوئ په دې چې دا بشری تاسو د پاره دي کار کې شر نه دی بلکې بل هو خیر لكم بلکې دا کار غوړه د تاسو د پاره ذکر الله بس صورت راولې ګو د دې لپاره لكل امرئ لپاره دار یو تن منهم د دوی نه مکتسب غنا د شد کسب کلی من الاثم د ګنا نه چا چې څومره تهمت پورته کړي دا کومره ګنا ده داغه والذي تولى كبره عكسا چراو چت کله دې کبره من لوی بوج منهم د دوی نه له عذاب عظیم د لپاره عذاب دې د لوی شان والا عبد الله ابن ابي رئيس المنافقين مراد ده اصل تهمت هغه لګولې عائشہ رضی الله عنها باندې لولا اذا سمعتموه تاسو الله آداب ذکر کوي مؤمنانو ته چې کله په یو مؤمن باندې تهمت ولګي کی تاسو بچ کوي عائشہ رضی الله عنها باندې چې تهمت ولګي د بعض مؤمنانو په کې شریکو یو په کې حسان ابن ثابت رضی الله عنه مستح ابن اساس رضی الله عنه حمنه بنت جحش رضی الله عنها دیم په دې تهمت کې شریکو الله دې مؤمنانو ته ادب ورکړي لولا اذ سمعتموه ولنوا کله چې تاسو واورېدا دی افق لرا دې دروغ لرا ظن المؤمنون منا چې ګمان کړي وې دي مؤمنانو سړو ول مؤمناتو مؤمنانو خذو بیان پسیم خیره په یو بل باندې د خیره دسې به ویلې چې عائشہ پاکه د زنا نه د کله تا منافقان دروغ ویا وقالو او چې دای ویلې هاذا یکم مبین دا دروغ د ښکارام عائشہ چې زنا کوي لولا جاء عليه باربعه شهداء سوال راځي موږ بڅنګ ویلې وی چې دای په دې ابن مبین دروغ دي چې په عائشہ باندې تهمت لګېدلې من سره هو دلیل نو الله وساسو دا دلیل لیکن دي منافقانو ته وی چې څلور گواهان راولیا څلور گواهان رانه وسدا دروغ
لولا جاءوا عليه ولراتن کیدا منافقانا علیه په خبره باندې په تهمت د عائشه باندې بیا اربعه شهدا څلور گواهان ولې نه راول چا لیدل دا فاذ لم یاتوا نو کله چې غیرات لونه کې به شهدا په څلور گواهانو فاولئک عند الله هم الكاذبون دا خلق د الله په نسبت خاص دي دروغ جنان معنا په حکم شرعي کې دي دروغ جنان دي ولولا فضل الله عليه ورحمته دغه پر خدا آداب دي مؤمنان ته بیان شو اوس به ترغیب او تسلیل مؤمنانو ته خود ته د فضل مراد بام منافقانو بهتان لګو نو منافقانو بهتان لګونکو تصور نه ور کوي او د رحمت مراد خيسته عذاب ولولا فضل الله کثیر دنه فضل الله تعالی چې منافقان ورټل علیکم پتا سبحانه ورحمته او رحمت الله چې خيسته اخلاق دي په دنیا او آخرت کې لمسکم خامخار سیدل تاسو ته فيما افستم فوجد هغه چې تاسو هغه کې وننوتی وي په پای کې عذاب عظیم دوی عذاب تاسو رسیدل وي اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وس منافقانو تزجر ور کوي او علت دې د مخکنی خبره چې عذاب عظیم ولرات زکا اذ تلقونه منکم وخت تاسو راغسل دا خبره تهمت د عائشه بالسنتكم فجب استاسو وتقولون تاسو له بافواهكم فخلص تاسو ما ليس لكم به علم واجن تاسو د پاره پاغي ونی دلیل وتحسبونه هينا وتاسو ګمان کو پدې تهمت عائشه باندې د معمولی خبره وهو عند الله عظيم او دا د الله په نسبت ډیر لوی خبره ډیر لوی او په خبره ولولا اذ سمعتموه دي کی ذکر دې د دریم ادب مؤمنانو ته منافقانو په دې باندې جبه خوځولې وې مؤمنانو تاسو له نو په کار چې د سکارم کلی پاکي مولین ویل د عائشه لولا اذا سمعتموه ولنوا کله چې تاسو اورید دا خبره قلتم تاسو به ویلې ما يكون لنا ندي جایز موږ ته پاره انده خبره کما خبره نتکلم بهذا منا چې موږ په دې باندې خلواړ راواړو خبرې وکړو په دې باندې ان نتکلم منا چې موږ دې په خلی باندې راواړو بهذا دا خبره سبحانك پاکی دی الله تعالی رها دا بهتان عظیم دا بهتان دی لوی بهتان دی دا قرطبی رحمه الله لیکلی دی دی یوسف برات الله په شاهد سره کله چې غین زلیخی مطالبه وکړه د زنا او به عزیز مصر راغې نو دی زلیخی تهمت لګاو په یوسف باندې چې یوسف باندې مطالبه کړي دا الله التپاکی د یوسف په شاهد باندې مریم باندې تهمت د زنا چې دا بچی د کوم دین راوړو پچبه دا عیسی علیه السلام باندې الله دا پاکي بیان کړل معصوم لیکن برات د عائشه تمره اوچت دی چې الله د اسمان نه قران راولېګو چې عائشه دا پاک ده وسید ابن حذیر رضی الله عنه ورته ویل ما هي باول برکتکما دا استاد ورنه برکت نه ده دغه شان تاسو برکات تاسو د وجه نه ډیر دي عائشہ رضی الله عنها وای د دې وجنه او د عائشہ رضی الله عنها د وجنه الله تم ډیر آیاتونه راولې غلام شیغان وای چې نه د زنا کار ده نعوذ بالله زمون قران وای چې پاک ده یعیدکم الله نصیحت کوي الله تاسو تواز اصل کې ویل کېږي من کولو تام ادب د مؤمنانو ته یعیدکم الله من کوي تاسو الله تعالی ان تعودوا لمثلهم چونه کوي د سکار لمثله د پشان ابدا نه چیرې به واپس نشي د سکار ته چیرې ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان ویا ويبين الله لكم بيان الله تاسو ته الآيات من احکام خبرو صد پارا وقف دے منا چ عمل پہ وکي والله عليم حكيم والله په دې د حکمت والا دے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا دغه اوس خاص صفت منافقانو ذکر کوي او هغه له تخفیف دنیوي او اخروی ذکر کوي مخکې آداب مؤمنان ته بیان شو اوس داغه مقابل دا ذکر کیا ان الذين يخلنا كسان يحبون ان تشيع الفاحشه چې خورشي به حیاي فی الذين پاکستانو کې امنو چې ایمان راوړل دي ان تشيع منا څوک چې غواړي اشاعت د فاحشه وکي اشاعت عام لفظ ده
کفر خوري شرک خوري بدعات خوري رواجونه د فاحشه او بدکاری اسباب خوري سینماګان یا د غرنګي دادا باز کمپیوټر والا چې ناشي او خلکو ته فلمونه چیا غاني وغيرها او تا چي دا په آیت کې داخل دي غلطو فلمونو ته خلک را دعوت کیا دا ټول اشاعت د فاحشه ده آکسان یحبونا چې خوخی ان تشیع الفاحشه چې خورشي بدکاری بحای فی الذین آمنوا پاکستانو کې چې ایمان راوړل دي ان تشیع اشاعت لفظ استعمال کې دي چې په بدکاری کې ما په خیر په کار کې هم استعمالي کې لسان العرب آی کې لیکلي اهل لغت وای اشاعت په خیر او شر دواړو کې استعمالي کې داغه لپاره دل ذکر کړی دي اقوال آکسان چې دا خوخی انتشی الفاحشتو چې خورشی بحای بدکاری پاکستانو کې چې ایمان راوړل لهم عذاب علیم دي خلقو لپاره عذاب دي درناک په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې والله يعلم والله پويږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږئ ولولا فضل الله دا به ترغیب ده د فضل نه مراد علامات د منافقین یا رحمت د مراد حفاظت د فاحشه دی او د اشاعت ولولا فضل الله کثیر تنو فضل الله چې علامات د منافقانو تخکارا کوله علیکم پتا سو باندې فضل الله د علامات د منافقانو ښکارا کړ ورحمته منا حفاظت د فاحشه نو کو د اشاعت بحاینا ورحمته رحمت الله نو دلته عبارت دی لعذبکم تاسو به عذاب درکلې چې تاسو تهمت لګو فاحشه باندې وان الله رؤوف الرحیم ويقنا الله شفقت کوون کې دی او رحم کوون کې دی یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان تام ادب خی مومنانو ته او عام ادب د مقصد پرې کې منع کول دي طریقې او د اخلاق او د منافقانو نه یا ایها الذین آمنوا اذا ایمان والا لا تتبعوا تابعداري مګوي خطوات الشیطان منع د طریقو د منافقانو دلته شیاطین مراد منافقان یا شیطان اصل کې دا کار کوي د شیطان په وسوسه باندې شوی د قدمونو د شیطان تابعداري مکوي ومن يتبع خطوات الشیطان تابعداري وکړه د قدمونو د شیطان فانه يأمر ويقرن دا شیطان امر کوي بالفحشاء بحیاء والمنکر وفبدای فحشاء هغه ګناه ته وي چې عقل بدګنی منکر هغه ته وي چې شرع بدګنی ولولا فضل الله اذا سلورم کړه دی راوړي د آیات کچیر دنه فضل الله مراد دی قران دی د شیطان د اتباع نه منه علیکم بتاسبانه ورحمت او رحمت الله رحمت د مراد احکام د عیب په دې بری صورت کې راغلي دی او سنت د نبی ما زکا منکم بجبنه پادشوی د بدنامی نه منکم من استاسنا من احد ابدا یوتن توکم وانا پاک بنوي پادشوی استاسنا یوتن اس کلام ولكن الله يزكي لكن الله پاک ساتي مې یشاء چاله چوغاړي والله سميع عليم الله ردون کې پیدون کې ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه تام ادب د مؤمنانو ته په دغه شان حالت کې چې کله مصطح ابن عثاثه تا خوري او د ابوبکر رضی الله عنه هغه ابوبکر رضی الله عنه له خرچه ورکولا دا مصطح چوډیر غریب کله چې په دې بهتان کې دا مصطح شریک شو ابوبکر رضی الله عنه قسم وکړ چې زو دولت تل نورانه پقره ورکوم خرچه بنه ورکوم ولې اسباب په لور کې دا په تهمت کې دا شریک شو نو الله داغه مبارک ابوبکر رضی الله عنه ته وای دا آیت ذکر کیا دلیل دی چې صحابه شان د الله په نس ډیر غړ دی ګناه کې هم ملوث شوی نه دی خو توبه استلام نو دا درې وانو توبه ویستله دا صحابه حسان بن ثابت هم توبه ویستله مستحم توبه ویستله دا غرانګي حمزه بنت جعش هم توبه ویستله او دې کې ابوبکر رضی الله عنه قسم کړو چې زه په مستحم باندې خرچنه کوم الله جواب کوي ولا یاتری قسم دین کوي ولل فضل خاوندان د فضیلت استاد منکم استاسو نام وسعت او خاوندان د پراخي چې رزق پراخه ده ايوتو چې ور دي کېدو ولي قربا خاوندان د خپل ولیتا او المساکین او مسکینان ته والمهاجرین فی سبیل الله او مهاجرون ته الله فلار کې وليعفو ما پیدو کې وليصفحوا مخدواړیا ما پیدو کې معنا داغه د ګنانا مخدواړی معنا داغه د ملامت کولنا الا تحبون يتعصون غواړی يغفر الله لكم جل بخنو کی تاسو ته والله الله چې غفور بخنه کون کې او رحم کون کې
حدیث کې راغلی دا آیت چې کله راغی ابو بکر رضی الله عنه ویل ان والله انی لو احب ان يغفر الله لي قسم بالله وایي دا غواړم چې الله ما معاف کړي او ما ته بخنه وکړي وای به په مستحبان نفقه شروع کړه خرچه به ورکوله ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات اخر کې تخویف اخروی شدید ذکر کیا منافقانو ته پس د شان مومنانو نه ځکه مومنانو توبه ایستلې دا دي منافقانو توبه نه ایستلې تیر تخویف دی ان الذين يخننا غسان يرمون المحصنات چې بدنامي لګي په پاک دامنو بیبینو باندې الغافلات ساده غانې دي غافلات مراد ساده غانې دي ځان خبر نه دي او دوی په تهمت لګولې دي المؤمنات چې مؤمنین دي لعنو لعنت بشوي ده په دنیا کې او آخرت او په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او د خلقو د پر عذاب دي دلوي شان والا عذاب دي دوی لپاره یوم تشهد علیهم السنتهم دلوي عذاب بکړي دوی لپاره یوم پاغرس باندې تشهد علیهم چې گواہی بکړي په دوی باندې السنتهم معنا د دوی جوي وایدیهم او د لاسونه وارجلهم او د پخیام دلته جبي ولي ذکر کوي ځکه په دې بهتان کې جبي استعمال کړي دي منافقان وایدیهم لاسونه ولي په دې باندې گواہی ورکړي ځکه په لاسونو اشاره کړي په تهمت دایشه وارجلهم معنا ګرځیدلیو د دې تهمت د خورولو لپاره په خو باندې بما كانوا يعملون بسبب دې چې کوم عملونه کړی دي یوم یوفیهم الله پاور شپره بور کې الله دوی تا دینهم منا بدل دویام الحق منا چې حق بدل ده ويعلمون ان الله دوی پته ولګيږي چې یقینا الله هو الحق المبين دا اولوهیت حق ده المبين منا صفا ده حقانیت اخیار ده الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات آیت کی بشارت زیره ده مومنانو ته او دا یو دلیل پیش کړي په برات د عائشه رضی الله عنها هغه ته عادتي دلیل الخبيثات منا زنانه بدکار للخبيثين لپاره د پلیتو سړو دي یا الخبيثات منا خصلتنا خبيثه یا کلمات خبيث اعمال خبيثه للخبيثين لپاره د پلیتو دي والخبيثون او خبيث سړي دي للخبيثات لپاره د خبيث خذو دي والطيبات طيبات کوم دغه شان دي نو دلیل دی چې نبی خود طیبین او سردار دی نبی پاک سره دی نو چې د نبی بیبي په پاکیا نو د نبی بیبي بدکار نشي کېدل او طیبات للطیبین پاکی چیزونه پاکی بیبي نه للطيبين لپاره د پاکو دي لپاره د پاکو سړو دي او طيبون او پاک سړي للطيبات لپاره د پاکو خزي دي عائشه پاک د ولي زګه د پاک سړي خزاده محمد صلی الله علیه وسلم پاک دي نو بیبي پاک ده دار قسمه ګناه او د غرنګ دي سینان اولئک دا طيبات او طيبين چې مبرؤون من پاک دي ما یقولون دا خبر نشه د منافقان ویا لهم دوی لپاره مغفرت بخنه ده او رزق کریم او رزق د عزت مندام یا ایها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا دی آیت نه دویم باب شروع کیږي 15 اسلام آیت پورې دې کی تفصیلی لس آداب ذکر کړي لسد ابواب الفحشاء د بے حیا دروازو د بندولو لپاره مخکې حدود ذکر لا کار شوی جنا شوی سزا ولا ورکیا چې به د پاره نه کوي اوس آداب از د کیدا فحشاء د څنګه پیدا کیږي چې کله د لس امور او لحاظ ونساتل شي د لس امور نو به دا کارونه کیږي اخر کې به ترغیبی د آیت کې ولنه ادب ذکر کوي د تعلق د طیبات سره طیبین له په باندې عمل پکار دی دا اول ادب حاصل بدای چې دا فحشا بدکاری چې پیدا کیږي د یو وجدادا چې داخله کړي یو بل کرا اساس دی راځي به اجازه ته راځي د پردي پابندي نه قیام په یو بل باندې پابندي نه لګي د داخله دلو کې وقت د دخول کې اذن نه غواړي اجازه نه غواړي بلکې په وخت د دخول کې اذن ضروری دی په غیر د اذن نه دخول حرام دی ځکه د دین لوی فساد جوړیږي
صرف د خزه کور دی خیر دی د خپل خزه کور ته ورشه بغیر د اجازه نه او د ارچا کوټی ته چې اجازه باخلي حدیث کې راځي یو صحابي ته پوښتنه کو چې رسول الله یو کور کې زما صرف موري زبې اجازه اخلمه داږي کې د دخول دور نه وتلو نبی سلام ویلي او بالکل اجازه باخلي هغه به ویلي چې رسول الله مور می زبې به اجازه اخلم بالکل اجازه باخلي به ویلي نبی سلام تدریم کوي ویلي غصه شوتا وای آیت دا غواړي چې خپل مور بربند ویني وینا اجازه تخلق کنه اول امر دی ادب دی چې کله د چاکور ته ورنوځي ادب اجازه والیا بغیر د اجازه نه مور یا ایها الذين امنوا ایمان والا لا تدخلوا مداخل گئی بیوتن کوټو تا کورونو تا غیر بیوتکم چې تاسو کورونه نه حتا تر دې پورې تستانسوا ما چې تاسو ته معلوم کوي په اجازه غوښتلو سره تستانسوا من ځانو ته معلوم کوي په اجازه غوښتلو سره معنا سو کيام تستانسوا مراد د استئناس نه اجازه طلب کول فقط خدای غیر پر یو خاص طریقه نشته چې په کومه طریقه له ځان معرفي کو تاسو وکا چې ستاپت او تولګي چې دا پلان کې ده احادیثو کې طریقې شته اول غو کا چې پلان یې ما اجازه غواړم داخل شم کنه د څه بنوي چې سیما بلکې نوم بیا د پلان یې ما دیم قاصد اتاب سره ولېګا وخت ته ویلې چې زنه بیا واپس را دریمه طریقه دا چې دروازه په قلاره وټکوا په ټولو حالاتو کې وسره سلام مرګلې سلام الاستئذان وې د اجازه سلام دا استئذان فرض دی حدیث کې راځي یو سړی طلب اجازه طلب کو نو د چا چې اجازه طلب کو مخ کې په سوري کې وکړه نو حدیث کې راغلي دا سترګه پر سترګه ولمي خورنواسه سترګه تیو باسي ذکر استئذان دل تاسمن دین کې استئذان دی نو دا خو د نظر د وجه نه چې کله تامخ کې نظر وکړو به خو استئذان ته ضرورت دی بلکې چې کله دی استئذان طلب کې نو دروازه ټک ټک په یو طرف باندې ودرېګا او شروع کې مګورا حتی تر دې پورې تستانسو چې تاسو موانسو کې ځان ته معلوم کې په اجازه غوښتلو او تسلموا علی اهل او سلام واچوي دا پوښیدونکو باندې ذالکم خیر لکم دا کار غوړه د تاسو لپاره لعلکم تذکرون دې لپاره تاسو پنواله یم فإن لم تجدوا اوس آداب تشریح کړي د دې ادب تشریح ذکر کیا فإن لم تجدوا کچېره بنمه ته تاسو فيها په دې کور کې احد نه څوک دروازم ټک ټک لو پکور کې څوک نو ولا تدخلون بمداخله گئی حتا تر دې پورې اذن لكم چې تاسو ته اجازه وشي وان قيل لكم ارجعوا که تاسو ته ویل شو چې وګرځي پر جواب به وګرځي هو اسکالکم دا ډیر بچ کوونکی د تاسو لپاره د بدنامۍ نام ته ویل شو چې تاسو اجازه نشته به څه کنه یو عالم بارک راغلی دی جمعه تراغه سجده وکړه د شکر چاو ته ولولي وې زدي آیت د عمل لپاره ګرځیدل ما چې وان قيل لكم ارجعوا فرجعوا هو اسکالکم تاسو ته ویل شي واپس شي د کو نه به واپس شي د تاسو لپاره پاکون کړه وې دې آیت د عمل لپاره ګرځیدل ما به د چا دروازه ټک ټک لاله دخول لپاره غي به اجازه را کوله لیکن نن یو کور ته ورلم غیرته ویل چې وګرځا اجازه نشته وینن می په دې آیت باندې عمل وکړ عالم سجده می وکړه اوس خو چې څوک چاته وي چې مرزا به وکسره ورځینه کې لیتی کوي یزودون عالم او تامته چې مراد والله بما تعملون علیم والله پاس چې تاسو کوي په ذات علیم دې ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه اوس یو رسخت ذکر کوي معنی یو دکان دی دفتر دی منډی دا سره دی دیږي کی اجازه طلب نشي خیر دی ليس عليكم جناح نشته بتاسو ګنا تدخلوا چې داخل شي بيوتا معنی د کوټو تا غیر مسكونه تین چې نه هغه چې اوسېدل پکې نه کیږي غیر مسكونه معنی چې اوسېدل پکې نه کیږي معنی د شپې لپاره زین دی بیا پای کې متاع لكم سامان استاسو د پارام ضرورت سامان سودا وغیرہ پکې یا سره والله يعلم الله کوي ما تبدون چې تاسو ښکارا کوي او ما تکتمون چې تاسو پټاوي قل للمؤمنين تاسو بل ادب ذکر کوي چې مؤمنان دي د سترګو حفاظت وکي او د فرجونو سترګې مخ کې ذکر کوي د اصل کې سبب د زنا چاول سبب د زنا او زنا ته شروع کیږي غستر کې داغې نه به زنا ته میلان پیدا شي قل للمؤمنين الله ويوا مؤمنان وتا يغضوا چخته د کې من ابصارهم من باز د نظرونو د دوینام تامین
یاد دی سللا من ابصارهم معنا د نظرونو یا من تبعیضیه ده معنا بعض نظرونه خپل مفعول دلته نه ذکر کړي ارزي عقل وی بويږي ځان بچ وساتي د ار اغزینا چاغي ته قتل حرامي عورتونه د سړیو د خزو او حدیث کې راځي المرأه عوره خزه چې د ټول عورت ده من تبعیضه کې حدیث کې راغلي استاد لپاره نظرت الاولى ناصافي نظر دی په وسانه باندې ولې کې د قصد داغه د قتل نو دارکی دي نظر واړه نو حدیث کې دی دا هو یو استاد لپاره دی خو لیکن دویم د زنا صاحبي زنا ته یو کتر متصل نظر کتا کا دویم نظر دی ورپسې کو دا زنا ده بل نظر د خطبه دی غواړي یو چا سره نکاح وکي هغه ته مخکې وګوره دا جایز دی یا نظر د ډاکټر معالج دی دام جایز دی ضرورت دی من ابصارهم من بعض نظرونه دی ويحفظوا فروجهما او حفاظت دی وکي د خپل پرجونو معنا د ښکارا کول نه د بدکار انعام د دې حفاظت دی وکي ذالک اسکارکم دا کار ډیر پاک ساتون کې استاسو د پاره د دې بدکارونه اسکارهم من ډیر پاک ساتون کې له هم من دوی د پاره د بدکارونه ان الله یقینا الله چې خبير خبردار دی بما يصنعون چې دوی کوي چې دوی کوي الله به خبردار دی وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن دا بل خاص خطاب دی زنانه وتا او په دې کې ډیر آداب ذکر کړم یو خدا مخکنی آداب دي وقل للمؤمنات او مؤمنات يغضضن من اخکت دي ساتي دویا من ابصارهن نظرنا دویا دې صورت کې الله د بے حیا دروازې بندي اول الله ویل چې د بل چا کوټو ته ورځي بغیر د اجازه نه نو شیطان راغی دې سره نو تی ویل چې دا سړی خو تاسو کوټو ته بغیر د اجازه نه راځي تاسو د سیو کې تاسو ورځي د پردو کورونو ته او تاسو راوځي بار کر زیرا کر زیا خپل به بدنه جوړیږي الله مؤمنان ته ویل دغه دروازې په بند کړلا چې مؤمنان دې پردو خو ته نه ګوري کله چې الله دا دروازه بند کړل به شیطان راغی او دې زنانو ته ویل چې تاسو د مؤمنان نه ګوري سړي ته نه ګوري تاسو وڅړاندې نه وي تاسو وته ګوریا اوس الله مؤمنانو زنانو ته وایي وقول للمؤمنات الله ومؤمنانو زنانو ته ویوا يغضضن من اخکت دي ساتي من ابصارهن بعض نظرون دویا ويحفظن فروجهن حفاظت دي کوي د خپل فرجونو ولا يبدين الابل ادب دنه د ښکارا کوي زینتهن خپل ډول ډالام خپل ډول ډال نه ښکارا کوي الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکارې د دینام الا ما ظهر من الزینت یو خلقی دی بل کسبی دی دوانه مراد دی الا ما ظهر مراد دی دا تی استثناء کوي کم چې ښکارې به اختیارام انا پخپل تخکارا شو او قصدن به نخکارا کیا مجبورن ښکاری هغه ګنا نشته دی یو لوی صادر پړونه برقیا چولې دا داغي د پاسا نور چې نشي چولې نو خیر دې ک جامع ښکارا شولې دیم علماء لیکي د لار د لیدو لپاره ضرورتن یوا سترګه ښکاری یا په یو لاس باندې خپل صادر برخنی ولې د یو کو تخکاری دا مجبوری استثناء ده یا په لار باندې زی ناصافي سلی رالا جامع ته واړولا نو دا پرې کې ګناګار نه ده او بعض مفسرین لیکلي الا ما ظهر منها مراد الوجه والكفين دي مخ او ورغوي ولیکن عام فقها لیکي دا باغ ټیم کې دي چې کله پکې شهوت نه یو محل د شهوت او بیا د زین دي لاسونه او مخام علی رضی الله عنه نقل کړي حدیث د اسماء رضی الله عنها را پیش کړي لیکن جواب دا الا ما ظهر منها په تفسیر کې د صحابو ډېر اقوال نقلي یو قول راغسل نور پر خدای ادا سین ابن عباس دا بالخصوص نقل لجدین مراد الا ما ظهر منها اغه مراد چرانجب کی استعماليږي او اغه چې هغه رنگي کی معنی یو غوتا او د رنگي موضع الكحل درانجوزه دا دو زین مراد د عبد الله بن مسعود نم دغه نقل چې الا ما ظهر منها مراد کټ صادر یو په ځان باندې راواچو یو غوته خارق للا او سترګه او د دې الا ما ظهر منها مراد دغه ده او حدیث د اسماء چې دغه منقطع ده الا ما ظهر منها مگر چې خارج داغینا ول یضربنا او عاد شی بخمرهن من غټ غټ لپټې
جاهلیت کې وسنه سرتوري ګرځیدلې لپټي په دې ګریوانونو راچول بخمرهن الله غټي غټي لپټي دی راواچي علاج جوبهن په ګریوانونو باندې. اوس دې زمانہ کې دا باز زنانه یا اگر که حجاب یې چلی په سر نری لپټا یا وړلو پټا چلی تور کته ټولخ کاری الله وي بخمرهن دا الله حکم دې کسان ته مسلمان وي غټ لپټا بسان راواچوا الله ویلي دې دا الله حکم دې علاج جوبهن معنا په خپل ګریوانونو چې دا ټول ګریوانې پټي ولا يبدين بل ادب دینه د ښکارا کيام زینتهن ډول ډال الا لبعولتهن مگر خپل خاوندانو ته دې کې الله د زینت د ډول ډال ښکارا کولو خلق کې چې دې ښکارا کویا. اوس د معنی الټه شوی د خلق الټه شوی دي زمانه خو هغه سره خلق الټه کوم ځکه چې زینت ښکارا کیږي الته زنانه نه ښکارا کيام کوم ځکه چې الله ویلي دلته مخ ښکارا کوي وسی اغلته زنانه ښکارا کوي ځان ته مسلمان وي ترجمه ته هم کینی قران ته هم کینی او الله ته منع کړی هغه نه بسان نه منع کوي الله و الا لبعولتهن ډول ډال چې ښکارا کوي خپل خاوندان ته ښکارا کولې شي او آبائهن یا پلارونو د زنانو چې دغه ته ښکارا کولې او آباء بعولتهن یا پلارونو د خاوندانو د چې ښکاران دي او ابنائهن یا زامنو ته ابناء بعولتهن یا زامنو د خاوندانو ته چې بنځيري او اخوانهن یا ورونو ته بني اخوانهن یا خورینو ته ورونو د زامنو ته او بني اخواتهن او بني اخوانهن منا اوریدونو ته او بني اخواتهن یا زامنو د خورګانو ته او نسائهن یا عام زنانو ته هدلتهن کی اضافت کړي نسائهن اضافت منا مؤمنان زنانا او ما ملکت ايمانهن یا غچ مالکان خلاص نه دي او التابعين یا خدمتګاران غیر اول الارباء چې خاوند شهوت من الرجال من رسولنا چې د خزو په جمال او په زینت باندې نه پويږي او الطفل الذي معشوم اغا لم يظهروا خبر شویني على عورات نساء باغا عورتونو د زنانو باندې ولا يضربن من ندي واذا زنانا بارجلهن خپل خف فزمک باندې دا آداب دي. بعض زنانو په جاهلیت کې دا عادت پیدا او په جاهلیت کې خپو ته بیسان لکالی اچولي وا یا بعض زنانا خپو ته بیزار اچولي او ټکا پکایم الله وای د شکار دي نه کوي ولا يضربن ندي وای بارجلهن خپل خپل رب ازمکا ليو علماء دل پر چې معلوم شي ما يخبنا چې دا پټي من زینتهن من سکال د زینتا وتوبوا الى الله یوسنانه بو چې منه ډیر ګناونه شوی دي کې ځاخته ما الله وای توبه واسي کنه وتوبوا الى الله جميعا او توبه واسي الله تټول ايها المؤمنون يا مؤمنانو لعلكم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. سورة النور جدی کی آداب ذکر کېدل لسد باب الفحشاء د بهای د دروازې د بندولو لپاره یو ادب ذکر کوي چې پردې سړې د پردې کورته بغیر د اجازت نه ورځي. دوی می ویلي مؤمنان د نظرونو حقته کې او درې می ویلي چې مؤمنان زنانه د خپل نظرونه حقته کې او خپل زینت نه ښکارا کوي. وانكحوا الايام داوس اتم ادب ذکر کوي. ادب دا دی چې په خپل معاشره کې بیواده سړی او بیواده خزمه پرې دی او مریان وینځم بیواده م پرې دی ودونه ولو کوي. ځکه کوم معاشره کې چې بیواده کسان نو بهای پیدا کیږي. وانكحوا الايام ودونه وکي بیواده لرام ایاما جمع د ایم دا عام لفظ دې سړی یو که خزا او چې جوړې نه لوندان وته وي ودونه وکي بیواده لرام منکم استاسنا والصالحین منا مراد واحد دی او مؤمنان لرام من عبادکم دا غلامان استاسنا چنیک غلامی مومنی اغیلم ودونه وکي و ایمائکم آغوین تستاسو یکونو کشیر دی فقراء غربانان یغنیهم اللہ واللہ بے مالدار کی من فضله دخپل فضلنام
والله واسع علیم، الله پراخ فضل والا دی او پیدونکي ذات دی. وليستعفف الذين، تام د مخ کې سره متعلق دی. د نکاح کوشش کو پکار دی خو چې نه ملاويږي نکاح. د دې دا مطلب دی چې دا سره دی به زناکاری کوي او زنا دی کوي، نه بلکې ځان دي ساتي. ضعیفت طریقې احادیثو کې شته دی. فعليه بالصوم، نبی سلام فرمایي څوک چې د واده وس نه لري هغه د روزه ونیسي، فإن له وجار، وجد د شهوت لپاره ماتون کړه. وليستعفف الذين، وزان دي پاک وساتي هغه کسان لا یجدون چې نمومي نکاحا، وسد نکاح کولو حتی تر دې پورې یغنیهم الله چې مالدار کې الله تعالی من فضله د خپل فضل نام. والذین یبتغون الکتاب، کسان چې غواړي الکتاب معنا مکاتبتهم، یبتغون الکتاب دی ادب حاصل ده مکاتب آزادول. کله چې په یو معاشره کې وینځي غلامان دي نو هغه اکثره ودونه نه وي. په معاشره کې بدکاري نه ډیری، نو الله ترغیب ورکړي داغه آزادول وتا. یو خو اسه آزادوري دلته الله ترغیب ورکړي چې خیر ده پروپوي آزاد کې خو آزاد کړي. ملایان کم کوي لپاره د عفت چې عفت حاصل شي، په پیسو آزاد کړي. شرع کې هغه ته مکاتب وي چې په پیسو باندې آزاد شي، چې دومره روپۍ راوړته آزاد. مما ملکت داغنا چې مالکان ایمانکم، خلاصون استاسو فکاتبوه، مکاتبت سره وکي. ان علمتم فیهم خیرا، کچې تاسو پويږئ په دوی کې خیرن معنا د ایمان، چې ایمان باندې کلک پاتې کیږي. وآتوهم ورکئ دوی ته من مال الله، د مال د الله نه، الذي آتاکم چې تاسو ته درکړی دی. ولا تکرهوا، زور مکوئ فتياتکم علی البغاء، وینځو تاسو علی البغاء معنا د زنا کولو. ولا تکرهوا د اخرنه ادب د آیت کې دوه تفسیر دي. یو خو د جاهلیت طریقه دا وینځي او یاغي باندې به زناکانې کولې او پیسې به پګټلې، او دا یعار شرب نه غاڼو. په جاهلیت کې مسیل خو زنا بیخین پیجاندلنا نه به کولا. نبی صلی الله علیه وسلم چې د هندي نه بیعت اغستو، هند د ابو سفیان خزوا نور ته ویل چې یو بیعت به دې خبره چې زنا باندې کې زنا باندې کوي، نو هغه ویل او تزنی الحره، آیا آزاد خزم چې د زنا کوي معنا آزاد خزم زنا نه کوي. په معنا دا پتايات ویل کیږي زوانو جنکو ته لور خور دي د زوانه دا غواړي چې زماني کاري وشي، خو پلار یې نه ور کوي. ولی يرزق پیسو والا به پیدا شي او به غیلا ورکما، تا خپل خور لور باندې زور دی کنه. ولا تکرهوا الله و زور مکوي فتياتکم، منا پاجنکو تاسو علی البغاء زنا کولو، چې واده ولنه کې زنا باندې باعث زنا تی وشي. ان اردنا کله چې هغه غواړي تحسنا مناسان پاک ساتل، لتبتغوا دل پارا چې تاسو ولټوي عرض الحیات الدنیا، سامان د ژوند دنیا. ومن یکرهن، دلیل کله چې وخت باندې اقرار د زنا وشي په زورام، چې زور باندې پیڅوکو کې به په خزه باندې حدم نشته. انا کچا په دې باندې ستا زور وک، فإن الله یقینا الله من بعد اقرارهن رسل، پس د زور ور کولونا، من بعد اقرارهن منا پس د زور کولونا په دوی باندې غفور منا بخنه کون کې دې رحم کون کې دې. ولقد انزلنا الیکم، د دې بیان په اخر کې الله قرآن ته ترغیب ورکیا، او خاص کر دې صورت ته په عمل کولو باندې چې ګور په دې صورت وس عمل وکړي. ولقد انزلنا بتحقیق سره موږ نازل کړی دی الیکم تاسو ته آیات مبینات، آیاتنا واضحه، ومبینات معنا وضاحت کوونکې د احکام. ومثلا من الذين نمونید کسانو خلو من قبلکم چې تیر شوي دي مخکې تاسو نه، وموعظه او نصیحت للمتقین لپاره د متقینو. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. دیجن سلورم باب دے وصل اخلم برایت پورے دی کی
د توحید ذکر کوي په خاص عنوان او مثال دی د هغه موحد چې توحید کوي چې دعوت د توحید کوي داغي په مقابل کې دوه مثالونه پیش کړي د تیرو والا او د مشرکان او منافقانو به 15 عقلی ادله پیش کړي او اختتام یې کوي په ترغیب باندې مخکې سره رب بتا ده هر کله چې زناکارا معنی هر کله مخکې ناکاره اعمال ظلمات دي د غرنګي زناکاری د وغیرہ ظلمات دي تیری دي داغین الله منا وکلا اوس ترغیب ور کوي درنا طرف ته نو ظلمات پرې د درنا طرف تراشي دی آیت ته ویل کیږي آیت النور نور د پس وغیرہ غلې د پنځه کرتی الله نور تا نور پاسمای حسنا او کې مشمار ده پس دا د الله نور دی تعویل بنکو منګه لکه بعض وي د نور نه مراد مدبر نظام چلون کړي یا وي نور نه مراد هادي دی او بس نور د الله صفت دې څنګه داغه د شان سره مناسب الله نور السماوات الله نور د اسمانونو دی د الارض او د زمکه دی مثل نوره مثال درنا د الله پس د مؤمن کې کمشکاتن پشان د تاخ چي دی فيها مصباح پای کې چراغي المصباح دا چراغ دیو چې په زجاجتن په شیشه کې زجاجت دا شچی کانها کوكبن کوی کې دا استوره دریون منا چمکدار یو قدو چې دا چراغ بلې دی شي من شجره المناد من زيت الشجره د تیلو دونه مبارکتين چې پیدا من دا زيتونه تند خونه ونه دا لا شرقيه منان نه المرتمه خامخ ولا غربيه نه خالص پسوري یکاد زيتها نجدي تیل دونی یودی او چرناور کی ولو لم تمس سونار اگر کورو ته ون رسی کی نور علی نور دایورنا شو پاسد بلرنا تشریح ته وسراشه تشبیه ته اول راشه اول مشبہ به وګوره په دې تشبیه کې اصل مقصد دا دی یو د سینور په مثال کې پیش کړیا چې پای کې ډیره تیز رڼای پاواګانو باندې نمړ کیږي نو هغه به یو چراغي چې هغه په شیشه کې یو تاخچه کې نورنا وسره راغونډه او شیشه کانه کوكبن کوی کې دا یو ستوره دی دریون منا چې اصلي شیشه یا چې دا هغه په جرناګانه رڼا چې کوم دی رڼا نور لا چمکم کوي به وای د دې چراغ د پاره تیل دی نو تیل د تیلو بجلی هغه ډیره تیز یا د سعودي کې شته د تیلو بجلی او تیل د خونه دی سپا دی رنایم سپایا نو وسو سره داول غوارنا د لری نخکاری چې پلانې دی کې بلب لګیدل دیم او خیر خلک ورته راځي چې مونږ درنا نه پیدي واخلو او سلی بادونه په اثر نه کوي اوس مشبات تراشه مشبات دلته مراد دی اغه نور چې الله پس د مؤمن کې اچولې دی یو مبلغ نور د توحید ورکړي او علم د قران دا علم ورکړي دی او بیانات کوي درسونه کوي نو مشکات سینه د مؤمن ده پای کې سره پروتي مصباح درنا مشکات دیوان سینه د مؤمن ده پای کې سره پروت دی مصباح دا رڼا والا پای کې دنه نور پروت دی دا اصل چې دی دا به زجاجه ده زړه د مؤمن ته الله شیشه ویا ځکه پای کې درې صفات یو پکې رقت نرمي ده د ګټو پشان نه ده دویم پکې صفای ده بل پکې چمکو مصباح معنا چمک دی پکې او مصباح نور الایمان شو د ایمان رڼا توحید رڼا د څنګه د کیږي من شجره مبارکه د ونی مبارک نام چې قران او سنت دی لا شرقیه ولا غربیه نو هغه مجاز دی لا شرقیه ولا غربیه معنا دا د حجاز زمکه حجاز او مدینه دا نه مشرقي دی او نه مغربي دی د دنیا منځ دی او دغه علم چې قران نه راغسته دی هغه خپل امرناور کوي کدن بیانول نو هغه خپل بیانې د بل څوک الله پیدا کو چې هغه بیانول نو ډیر ناګانې شول دا ترغیب دی قران ته يهدي الله هدايت کې الله لنوره معنا دغه نور ته مې یشاء او چاله چې وغاړي او يطب الله لم طال بیانې الا تعالی مثالنا للناس لپاره د خلق والله بكل شيء عليم الله پر شی باندې پوهه دی
فی بیوت اذن الله دا چراغ په زجاجه کې بل شوی دی په سکورونو کې فی بیوت معنا دا چراغ په زجاجه کې بل شوی دی په سکورونو کې اذن الله معنا چې حکم کړی دی الله تعالی ان ترفع چراغی دی عزت کې دی شي ويذكر فيها اسمه یاد شي پای کې نوم د الله یسبح تسبیح وی د الله له د الله لپاره فيها په دغه جمعتونو کې بالغدو سبای ولا اصال بیګای څوک تسبیح وی معنا رجال ناری نه دي د دې خورونکو د پاره صفات ذکر کوي چې دارانا خوریا هر سړی دارانا نشي خوراوله نارینه سړی دی لپاره کار دی چې همت د نارینه په پشان رجال معنا سړی دی لا تلهم نغافل کیدو لرا تجارت ولا بيعنا ناغستل خرسول عن ذکر الله د الله د ذکر نه او اقام الصلاه او د پابندۍ د مانځنه منا نغافل کیدو لرا تجارت او ناغستل خرسول د الله د ذکر نه او اقام الصلاه او د مونږ پابندۍ او ایتاء زکات او د ورکولو د زکات نام یخافون ایریږي یومن منا د عذاب دا غیر جنا تتقلب فی القلوب چې ګډوډ بشي پای کې سنا او ابصار او سترګي لیجزیهم الله منا يفعلون دا کارونه سره کوي د لپاره چې بدل ورکړي الله تعالی احسن ما كانوا احسن ما عملوا ډیر خیسه دا عمل چې دوی کوي او یزيدهم من فضل یزيد کې دلاره فضل د الله والله يرزق من يشاء والله رزق ورکوي چاله چې وغاړي بغیر حساب کتابه والذين كفروا اعمالهم كسراب دیتا تقابل وای رڼا سره تقابل د تیرې ده او کوم خلک چې د رڼا د ملکیدو کوششونه کوي داغي مثالونه پیش کړي والذین کسان کفروا چې کفر کړي اعمالهم كسراب من اعمال د حسنه اعمال حسنه د دویم او د دې کېدونه درنا په خلاف اعمالهم من عملون د کسراب پشان د شګوګل ترابا غشي ته وي چې وجود نشتا او نو میشته ده او بندي اس شګرا پړقيږي وجود نه لري چې خلک ګمانو کې پدوانه شي دا او بدي پساب میدان کې ملاويږي لکه بری سرکونو باندې ما سیوب شان معلومیږي تبدا ګمانو کې چې دا وبدي چې ورته دي کېږي غو بندي اعمالهم من عملنا دې مثال شه د کسرابن پشان د شګوګل بقيعه منا په میدان کې يحسبه الظمآن ما ګمان کوي پاغي منه تګه سړې دوبو یو سړې لري چې شګوګل وی او دا ور روان شي چې دغه کې چینه دوبو وس کما ټکل ورشي نو التا وبنیا حتا تر دې پورې اذا جاءو کله شراشي دا تګه سړې دې شګوګل تا لم یجدو شیء امندنی کې شی باز یو مثال په دې ختم کړه په دې مثال ختم کې ودا کافر چې کوم نیک عملونه کړی دي نو دې ته اسی وبخکاره چې ثواب بکیږي لیکن ثواب نشته تم دې په قران په خلاف کې کېدونه کړی دي استراب او تخکاری او مکر نشي کامیاب دي او وجد الله ودا کافر سره ورغه ودا کافران چې د اعمال کوي وبمومي الله لرا نو پورا باور کی ورله حساب عنده دا په خوا کې مراد قیامت دی وجد الله مندب کې الله عنده دا په خوا کې او فاو حسابونو پر حساب ورکی والله سریع الحساب والله ډیر جل حساب والا ده او کظلمات او لپاره د تنویع ده او دا مثال د تیرو والا د اصحاب الظلمات مخکې و د تیرو والا دي مشرانا کېدونه جوړیا اوس مثال ورکې دا تیرو والا چې کشران دي چاغوي پس ور روان ادا پډیرو تیرو کې پروتي او کظلمات یا مثال د ناکار اعمال د دې خلکو پشان د تیرو د فی بحر معنا په دریاب معنا او کظلمات یا مثال د ناکار اعمال فی ظلمات کظلمات معنا پشان د تیرو د فی بحر په دریاب لجین جوړ کې یخشاهو چې پټکری دی دریاب لره موجون چفی من فوقه موجون پاس داغینه چفی من فوقه سحاب پاس داغینه اوریزی ظلمات تیری فوقها بعضها فوق بعض بعض دعین پورت دبازونا اذا اخرج يده کله چې رو بس الى سلام يكد يراها نجين د چلاسوینی ولم ومن لم يجعل الله له نورا او چاله چې ورن کې الله نور فما له من نور نشدل پر بلرنا الم تر ان الله يسبح له
د نور حاصلولو لپاره د ظلمات نه د بچ کېدلو لپاره عقلي دلیلونه پکار دي نو عقلي دلیل ذکر کوي علم تر ایتنګوري ان الله یسبح یقینا پاکي وی له د الله لپاره مناسوک په السماوات چې پسمانو کې دي ولرد پسمګه کې دي او طير مرغانا صافات بدس حال کې چې غړون کې دي خپل وزر لرام کل قد علم اریو د دینا قد علمنا اریو د دینا لا پیجنی صلاته دا منظم دی منزونه ام کوي تسبیحات ام کوي څوک حقیقتا منځ کوي لکه ملائکه او مؤمنان څوک تسبیح کوي دعات په تفسیر شمرغان وغيرها او بعضی وی دا تسبیح نفسي تفسیر د صلات دی قد علم دغه ضمیر الله تراجه دی ځکه الله معنا الله دا الله علم د علم خبرې دي دا كل قد علم معنا هر یو د دې الله پیجنې صلاتو دا منځ او تسبیح او دا تسبیحات والله علیم بما يفعلون والله په دې پاس چې دی کوي اوس بل درې ذکر کوي ولله ملک السماوات خاص د الله لپاره باچې د اسمانونو دا ولر دی او د زمکه دا ویل الله المصير خاص الله ته ورګرځیدلې علم ترى ان الله يسجي و ذکر کوي اورې زبارانو غلیا پدې کې ام نور دې قسمه قسم رڼاګانې دي علم ترایت نګوري ان الله یجیخن الله را شړي صحابه نورې ثم یولف منام به جوړخ پیدا کوي بینه داغي په منځ کې ثم یجعله به ګرځي غلرا رکعمن من لاندې باندې پترل وقت تین غټاس کې د باران یخرج روزی من خلاله داغي د مننا وينزل الله وينزل من السماء الله را ورید اسماننا من جبال المنا دا غوریزنا چې د غرونو په شان دي فيها پای کې من بردن منا من بردن منا بازي غليام فيها پای کې من بردن د بازي غلي نه فيصيب به رسید غلي مې شاو چاله چې وغاړي ويسته په واړي دا غلي عام مې شاو چاله چې وغاړي چاله چې وغاړي يكاد سنا برقه نجدي پلق د برېخنا يذهب بالابصار چې وتختي نظرنا يقلب الله دې کې مرناو د تیرو یو دې کې هم رناو تیرې یو ځکه او دا بل دلیل دی يقلب الله من بدلی را بدلی الله چې شه بدلی را بدلی الليل اشبا والنهار ورځ ان في ذلك لعبره يقين بده کې خامخا عبرت دې ډېر عبرتونه دي لولي الابصار لپاره د خاوندانو د بصیرت والله خلق كل دابه مما دا دلیل دی دا اصل تفاوت د فارمخ کې تاوګه تر بعض خلک پرنا کې دي بعض خلک په تیرو کې دي نو دا غرانګي دوی په رفتار کې ام فرق دی او رفتار کې الله فرق پیدا کړي والله خلق الله پیدا کړي کل دابتين ارزين د سره مما ان منا د نطفه دوبو د نطفه فمنهم من يمشي بعض دينا چې ګرځي علی بطنه په ګډه باندې لکه مار او منهم بعض دينا مناسوک دي يمشي چې ګرځي علی رجلين معنا په دوه په باندې مرغان او انسانان دا په دوه په باندې ګرځي ومنهم بعض دينا مناسوک دي يمشي چې ګرځي علی 40 په څلور باندې چرپایان يخلق الله ما يشاء پیدا کوي الله چې هغه چې وغواړي يخلق الله ما يشاء پیدا کوي اشاره زیتا چې زه تخبي مور کې لکه زمزه عنکبوت او چې د کوم حیوان خپل ډيري ناغه صرف په څلورو په ګرځي په زیتو نه ګرځي ان الله على كل شيء قدير خير الله پاشي باندې د قدرت والا لقد انزلنا آیات مبینات اخر کې چې کله بحث ختمینو ترغیب ورکړي قران ته سورۃ داول پشان په تحقیق سره موږ نازل کړي دي آیاتنا مبینات معنا احکام ښکارا کوي مبینات معنا واضح دي من احکام ښکارا کوي والله يهدي الله هدایت کوي چې جوړ الى صراط مستقيم لاره برابر تام ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا دې جن بل باب دې پنځم باب اخر د سورته پورې دې کې مقابله ذکر کوي د صفات المؤمنین او د صفات المنافقین او زجرون دي منافقانو ته بشارتونه دي مؤمنانو تازه کا سورته پرد منافقانو کې راغله ده تیری خوري او په اخر کې درې آداب ذکر کوي لدفع الحرج چې په دین کې الله حرج نه دی خرج تاسو ته منافقان پیدا کوي او په اخر کې تقابل وي
د صفات د صحابه او د صفات د منافقانو. اختتام د صورت کې په توحید باندې د مخ سره ربط ده. نور د توحید ذکر شو نو ساغي په ذکر کوي طریقې د منافقانو په مقابله د دیرنا ځکه هغه کوششونه کولا چې دا نور موږ څنګه ختم کو. ويقولون ودي آمنا بالله من ایمان راوړې په الله او بالرسول او په پیغمبر باندې واطعنا ومن حکمنا منو ثم يتولى بمخړې فريقون وډلا منهم ددینا من بعد ذلك رسل دینا وما اولئك بالمؤمنين رضي داخل ایمان راوړون کې. واذا دعوا الى الله كل شرب للشي الله تعالی ورسوله او الله رسول تا وانا حکم د الله او رسول تروب للشي ليحكم بينهم دل بارا چې فیصله وکړي په ما بین دې کې اذا فريق منهم معرضون ناس په وړل دنیا راس کيام ويكل لهم الحق او کچیرته د بارا څخه پیدا دنیا یاتو الیه مذعنین راځي دې فیصله ته پمنډه قبل یا څه مطلب. منافق سره بچی وای چې راځي په قران او حديث فیصله کوي چې کله کې پیدا نه نو به فیصله نه کوي چې پیدا پکې نو یاتو الیه مذعنین د شرازغلی چې راځي اوس په قران باندې فیصله کوي. افی قلوبهم مرض نه پزونه کې مرض د منافقت د امیر تابو ترخی ده بلکې د خو سخت شکین دی امیر تاب منا کنه د شک دي نه سخت شکین ام يخافون قد يريږي کنه د يريږي يحيف الله عليهم اسلام بو کې الله تعالی په دې باندې او رسول دې بو کې بل اولئک هم الظالمون پر کې داخله خاص دي ظالمان دي. انما كان قول المؤمنين د تقابل دي نو اوس د مؤمنانو ذکر کوي. انما كان قول المؤمنين يقينا وإنا د مؤمنانو دا اذا دعوا الى الله كل شرب لشي الله تو رسول تا منا فیصله ترو لشي چې فیصله وشي د الله او رسول په حکم باندې يحكم بينهم دل لپاره چې فیصله وشي ما بین دې کې یقولون دوی وای سمعنا منا من اوریدلی دی واطعنا ومني واولئک هم المفلحون دا مؤمنان خاص دي کامیاب دي مؤمنان د الله او رسول فیصله تلبیه کوي. ومن يطع الله چا چې اطاعت کو د الله او رسول ويخشى الله او د الله نه یره کوي د تیر شو ګناونو بارکي ويتقي او تقوا کوي دراتونو عملونو بارکي اولئک هم الفائزون داخل خاص دي کامیاب دي. واقسموا بالله وسلسم قبا ذکر کوي د منافق نه قباحتونه مخ کې تیر شو. واقسموا بالله داخل قسمونه کوي په الله باندې جهاد ایمان منا خلق قسمونه خپل مضبوط قسمونه لئن امرتهم کتس حکم کې دوی ته لا يخرجون خام خاوزی ولتورتوی پیغمبر لا تقسموا معنا قسمونه مکوي طاعت معروفه معنا طاعتكم طاعت معروفه استاسو اطاعت معلوم ده یا طاعت معروفه فریضه علیکم طاعت معروف تاسو فرض ده کنه. ان الله یقینا الله چې ده خبير خبردار ده بما يعملون پاس چې دی کوي الله په عالم ده. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول د منافق لوی نفاق دا چې د الله او رسول اطاعت پر خو ده نو څنګه ول دعوت ورکي. قل تورته پیغمبر اطيعوا الله اطاعت کوي د الله دلته رزق الله دعوت وسور کوي چې منافق د الله او د رسول اطاعت پر خو ده ورته پیغمبر اطاعت کوي د الله او اطيعوا الرسول اطاعت کوي د رسول فإن تولوا كلام معنا کدی مخ وګرځو فإنما عليه خير تبسم باندې ما حمل هغه کار دې چې تاسو پر دلې شوی دی وعليكم استاذ بسم باندې هغه کار دې ما حملتم هغه چې تاسو پر دلې شوی دی تحمل ذات او اسپارل په طریقه د تکلیف مکلف شي په نبی سلام باندې اسپارل بیان او کار د تبلیغ په تاسو باندې اسپارل کار د عمل کول. وان تطيعوا كتاسو رسول خبره من تهتدون هدايت قومي وما على الرسول الا البلاغ المبين نشب رسول باندې مگر رسول لخارام. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. تاوس بشارت دنیای د مؤمنانو ته چې هغه ته استخلاف وي رب داده چې په دې استخلاف سره به منافقان ذلیل شي. دې سورۃ سره مناسبت دار چې دې سورۃ کې حدود او قوانین بیان شو نو دې احکام باندې العمل کېږي چې کله خلافت راشي نو الله دا غي لپاره بشارت ورکړي نو الله بشارت ورکړي او هغه پوره شوه دی او دا غي لپاره شرطونه ذکر کړي
او شرطونه ذکر کړی دي اول ایمان دې دویم عمل صالح او عبادت غیر د شرک نه په دې سره درې څیزونه حاصلېږي استخلاف تمکین او امن وعد الله وعد کړی الله تعالی دا کسانو سره چې ایمان راوړي منکم تاسو نه منکم کې جواب شو چې دا وعده د بعض سره دا د ارجا سره دا وعده نه ده او ارسله خلیفہ نه یا او ډیر مومنان دي چې هغه ته خلافت نه ملاويږي منکم من استاسنا وعمل الصالحات عمل کله د شریعت برابر لا يستخلفنهم في الارض خلافت ور کوي ته پسمګه کې مکه مستخلف الذين لکه څنګه چې خلافت ور کړي وا کسان من قبلهم چې دوی نه مخکې و مراتب بني اسرائیل دي د هلاکت د فرعون نرست الله هغه ته خلافت ور کړي وا او کامل خلافت د داوود علیه السلام په زمانہ کې و چې هغه یو بهتر مثال ده د دې دا وعده الله د نبی سره کړی دا د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې اسلام غالب شو په حجاز خیبر بحرین جزیره العرب یمن شام او عمان حبشه تاجکم دې په دې باندې اسلام غالب شو پچا باندې جزیه کې خدلا او چې گرفتار کړل او چې اسلام راوړ په زمانہ د ابوبکر رضی الله عنه کې مرتدین ښکارا شو لاغه ختم کړم او د مصر بعض بلاد او د فارس بعض علاقې فتح شوې تو عمر رضی الله عنه په زمانہ کې شام مصر اکثر بلاد د فارس او د روم دا فتح شو کسرا او د قیصر خزانه تقسیم شوې شلا ک مربع مل اسبکا هغه باندې اسلام خور شو د عثمان رضی الله عنه په زمانہ کې بحر المحیط مغرب او مشرق عراق خراسان کابل ته اسلام راغی بیروسه د بنو امیه او د بنو عباسی او د هغه په زمانہ کې هند ته اسلام لاړ او سند ته اسلام را ورسېد تر چینه پورې نو الله خپل وعده پوره کړه مسلمانانو غالب کړ هر کله چې مسلمانانو تمسک بالکتاب او سنت پرې خدا شرکیات شروع کړو مشابهات د کافرانو سره شروع کړو الله ته د خلافت دمه په دمه باندې واغستو کافرانو په مسلط کړو ولا يمكنن لهم مقام حق لك بكيدو الرام دينهم من د دين الذي ارتضى لهم كيف خلق الله دوی د پارام ولا يبدلنهم خامخا بدل بكيدو الرام من بعد خوفهم رسد يرد دوینا امن من امن اسلامی خلافت کی لوی مقصد امن دے یعبدوننی منا پدس حال کی چی بندگی با کئی زمان لا یشرکون بی شیء او شرک بنا کئی زمان سریچ شیء ومن کفروا چاچی کفروا کو بعد ذالک رسل دینا فاولائک هم الفاسقون داخل خاص دی فاسقان واقیموا الصلاة واتوا الزکاة دی مناسبت دا چې بقا د خلافت د پاره څه پکار دی جواب واقیموا الصلاة پابندی کوي د مانځو او اتو زکات او زکات ورکوي او اطیعوا الرسول او اطاعت کوي د رسول لعلکم ترحمون د لپاره چې پتا سبحانه رحم وشي رحم دا چې تاسو خلافت بل الله د سوال نه بچ دا کارونم کول لا تحسبن الذين كفروا دا اوس بشارت دلان دي د بشارت دلان دي کله چې الله اسلام غالب کی نو کافرانو هغه بنش غالب کېدل لا تحسبن الذين ګمان مکو پاکستانو چې کوپر کله معجزین معنا بچ کیدون کی د الله د عذاب نه یا مقابله کوونکی په لار د بزمګه کې وما اواهم النار زید دی ور دی ولا بیس المسیر او ډیر بد زید ورګرځیدل دی یا ایها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم دې نرست الله یو درې قوانین ذکر کوي جاغي تدف الحرج و اور بدمخ سردار خلافت کی آخری مقصد امنو امن تل پر راضی د حرج د کول د پاره چې حرج لري شي د مؤمنانو نه دغه تعامل او عفت او محبت خلق کی راشي حرج لري شي ځکه اوس درې قوانین ذکر کوي د عفت یا ایها الذين امنوا اذا ایمان والا وليستاذنكم الذين خامخ اجازه دی غاړي استاسو نا کسان ملکت ایمانکم چې مالکان دي خلاصون استاسو الذين لم يبلغوا الحلم او کسان چې دې رسیدلي بلوغ تام منکم استاسو ثلاث مرات من پدری اوقاتو کې بلوغ ته دې رسیدلي خو لیکن لجديدي
من قبل صلاة الفجر مخی نمانزه دا سبانا دا سار من مخی دا چا کوٹو تا بنورزیا کسان چې بلوغ ته نه رسیدلی هغه ماشومان بنورزي وحين تضعون فاوخ چکی تاسو ثيابكم جامع استاسو زيتي جامع استاسو من الظهير د غرمینا ماسبخین پټین کې به عربو جامع استلی ګرمي وړي راځه د سارمن نمخ کې د ماسبخین پټین کې ومن بعد صلاه العشاء ورسد ما غستن د مانځنا په دې ټیمونو کې بالکان واړه د غرنګي څوک بلچا کوټي ته نه ورځي د بلچا کوړه ته نه ورځي ثلاث عورات لكم دادری وختونه د پردي تاسو دی ليس عليكم نشته پتا سبحانه ولا عليهم ان پدیبان جناح گنا بعدهن من رسل دی اوقاتنا طوافون عليكم انا هم طوافون دې ډېر تون کې راتون کې پتا سبحانه بعضهم باستاسنا على بعض فبعض نورو كذلك مدقرنگي يبين الله بيان الله تعالى تاسو آیاتنا احکام والله عليم الله کوي حکیم حکمت والا دې وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم دا مخی قانون تتمه ده کله چې ورسیږي ماشومان منکم استاسنا الحلم منا بلوغ تا ماشوم دې بالغ شو فليستأذنوا دې اجازه وغواړي كما استأذن الذين لکسرنګ چې اجازه غواړي هغه کسان قبلهم چې دینه مخی وام مخی بالغان او هغه هر وخت اجازه غوښتلو فاول حکم باندې عمل له ستا بالغ زوی دے هر وقت ستا کمرې ته درځي هر وخت به اذن غواړي اجازه غواړي كذلك اندقرنگي يبين الله بيان لا ترى لكم تاسو آیات خپل آیاتنا والله عليم حکیم والله په دې حکمتونو والا دی والقواعد من النساء دا دویم قانون دی د فعل حرج زنانو نه یو حرج د پکیا چې بډایګانی خځې دي مخی عام حکمو تاسو به حجاب کویا اوس بډایګانو ته په دې کې یو رخصت ورکیا والقواعد هغه بډایګانو ته هغه بډایګانې خځې چې ناس دي معنا امید د نکاح نه ساتي او قواعد سمونه عام ضرورت هم نشي پوره کولای ځکه ورته القواعد ویل لا يرجون نکاحا معنا شهوت لري شوی دی عمر انتها تر رسیدلې دی شوق و رغبت پکې نه والقواعد اغناس من النساء ذنانونا اللاتي اغا لا يرجون نکاحا چې امید نه ساتي د نکاح کولو فليس عليهن نشته په دې باندې جناح ګناه ايضعن من چکيري ثيابهن غټ جامې خپل غیر متبرجات چې نه به ښکار کوون کی بزینت من خپل ډول ډالم منا بډای دا هغه کشیر ته اضافه جامې کی دي خیر دې کیری دي برقه وغیرہ او غیر متبرجات چې نه به ښکار کوون کی بزینت خپل ډول ډال سنگار باندې ښکار کوي مانه د سینې چې بډای یو میک اپ نه کوي دا کار به نه ده دا ناروا ده ذکر الله وي متبرجات بزینه بنئ بډای با خپل زینت نه ښکار کوي عمر رضی الله عنه په خلافت کې عمر رضی الله عنه امر کو چې دا سنانه دي جمعتون نور نه راځي صحابه ته ویل شي ولي امیر المؤمنین ولي نه راځي عمر رضی الله عنه ورته ویل زکه چې دینه پیدنی ولاړیږي نو دې صحابه ورته ویل چې خیر دی عمر عام زنانه دین راځي ځواني جنہ کې د غننګي خزه او بډایګان دې راځي ځ عمر رضی الله عنه ویل خیر دی بل رضی عمر رضی الله عنه په کوڅه کې روان دي چې ګوري و بډای دا او بډا ته غاړه غسته دا نو ټیک دا بډای چې پارګرځي ځوانان به تپام به تنور وړي خو لیکنه بډاګان چې ټینګي کیوته به غیر متبرجات بزینا چې نه ښکارا کوون کی بزینت من خپل ډول ډال به بډای نه ښکارا کوي بس عام ساده لباس کې دی ګرځي و اي يستعففنا او کسان بچ وساتي بالکل د کارنا خير لهن دا بغره دی د پاره والله سميع عليم والله پوی دی اوریدون کې دی علیم پوی دی ليس على الاعمى دا دریم قانون دی لدفع الحرج او سره اسباب د محبت پیدا کول ذکر کوي معذور سره خوراک نه کې یره چې zarar وته ون رسیږي دیم زه ته وخوري زه ته ځو نه خورم
الله دا قانون ذکر کوي چې باب د خوراک کې دي ته مسموح ویا دی باندې حساب نشته. دویم چې کله یو سړی دی دغه رنګي ګډ دی وغیرہ عرج دی او دې سره تاسو خوراک کوي دا مې وي چې ردی کې به ګناي نه کم زید چاو خړه پروا نه کوي. ليس على الاعمى نشته پړون باندې حرجون څه ګنا وعلى على الاعرج او نه په ګډ باندې حرجون څه ګنا ولا على المريض او نه په مریض باندې حرجون څه ګنا ولا على انفسكم او نشته ګنا تاسو په نفسونو باندې ان تاكلوا چې تاسو خوراک وکيام من بيوتكم تاسو د کورونو نام ان تاكلوا من چې خوراک وکي د کورونو تاسو نه او بيوت ابائكم یا د کورونو پلارانو تاسو نام دلته وی ولا على انفسكم دای په مخ عاتب کړي د جاهلیت والا یا مؤمنانو په اول کې د اخریبه او د دوستانو د کورونو خوراک کول بد ګڼل. کله چې د کور مالک نو نو دی ویلې دا خو کار نه دی هغه مو سره الله یو ځکه الله وي نشته تاسو په نفسونو ګنام تاسو خوراک وکړئ د کورونو تاسو نه د کورونو پلارانو تاسو نه او بیوت امهاتکم یا د کورونو د میندو تاسو نه او بیوت اخوانکم یا د کورونو د ورونو تاسو نه او بیوت اخواتکم یا د کورونو د خورګانو تاسو نه او بیوت اعمامکم یا د کورونو د ترورینو تاسو نه او بیوت عماتکم یا د کورونو داغه اعمامکم من د ترونو تاسو او بیوت عماتکم یا د کورونو د ترورینو تاسو او بیوت اخوالکم یا د کورونو د خالاګانو تاسو او بیوت خالاتکم اخوالکم من د کورونو د ماماګانو تاسو او بیوت خالاتکم یا د کورونو د خالاګانو تاسو او ما ملکت یا هغه چې مالکانی او ما ملکت یا هغه چې دا غي غلامان او چې تاسو مالکی ویا او ما معنا هغه غلامان چې ملکتم من تاسو مالکانی وای مفاتيح او داغه د چابینو او صدیقکم او یاد کورونو نه او صدیقکم یاد کورونو د خالص دوستانو تاسو داغه نه خوراک وکي. ليس عليكم جناح نشته پتا سو ګنام دای مستقل ذکر کې بعض خلک به ویلې چې په یو ځای باندې خوراک نه صحیح نه. ليس عليكم جناح نشته پتا سو ګنان ان تاکلوا چې خوراک وکي جميعا په یو ځای او اشتاتن یا جدا جدا پیدا دخلتم کله چې داخل شوي بیوتن منا کورونو تام فسلموا سلام واچو یا ان پسکم معنا داغه پوسیدون کې باندې تحیه من عند الله تحیه دیتا سلام التحیه ویا السلام الاستئذان نه اول سلام الاستئذان اول تیر شو تحیه حیات نه ماخوذ دی دعا الحیات سلام کی دعا ده کړه تحیه من عند الله دا پیشکشی دا طرف د الله نه مبارکتن د برکتونو والا کلمه ده طیبه منا تلو خوشاله کون کی دام دلته الله پیدا دخلتم بیوتن وسلموا کله چې کور داخلي کې سلام واچویا بعض خاون چې کور داخلي کې از سټ بوټ داخليږي سلام هم نه چینا د مینه محبت د وجنه سلام واچو چې مینه محبت هم قائم شي نو باز چې داخليږي نو سلام نه چي باز سلام واجي سره الله مبارکتن طیبه د برکتون والا کلمه دا طیبتن منازل خوشاله کونکی کلمه دا كذلك هم دقرنگی یبین الله بیان الله تعالی لكم تاسو د آیات احکام او آداب لعلکم تاخلون دل پر تاسو د عقل نکار والیا. انما المؤمنون الذين رب داد مخی د سلام حکم چې مسلمانان په خپل کورونو کې په یو بل باندې سلام واچیا وسوي د رسخته په وخت کې هم یو بل ته سلام کویا او د کل سورۃ سره مناسبت ده چې مخی آداب او احکام قرآنی بیان شول او هغه ته آیات بینات هغه ته ویلي وخت په وخت باندې وسوي د آیات بینات او سره منا د رسول پشان ازده قیام د آیت بینات سره د آیت بینات سره د رسول شان ازده کوي. رسول ورډي روچت سره دی چې د رسول سنت نه مخ نه اړویا نو مقام د سنت او د احادیث ذکر کوي په دې آیتونو کې تقابل د صفات او د مؤمنانو د منافقانو دی. انما المؤمنون الذين يقرن كامل مؤمنان کسان دي امنو بالله چې ایمان راوړل په الله او رسول باندې و اذا كانوا معه او کله چې داغه سره ناس علی امر جامع په یو کار راجم کون کی لم يذهبوا نوزي حتى تر دې پورې یستاذنوا چې اجازه یو غاړي تاکید ده
ان الذين يخلنا كسان يستاذنونك اجازت غواړي نبی درس خطې په وخت کې اولئک الذين دا کسان دي چې ایمان لري بالله بالله او رسول فاذا استاذنوك کله چې اجازت غواړي ستانه لبعض شانهم لپاره د بعض کار دا فاذن لمن شئت اجازوک دا غچا د پاره چې ستا غوښي منهم لدينا واستغفر لهم بخنو لو غواړه ان الله غفور رحيم يقرن الله بخنه کون کې او رحم کون کې لا تجعلوا دعاء الرسول دا خو یا تتمه ده د مخکې او ترغیب دی چې اجازه د رسول نه خامخا وغواړي دل لفظ دعا کی بعض علماء احتمالات ذکر کړی دي لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زو आवाज کول رسول ته پشان د بینکم خپل مابین کې ک دعای کو پشان د आवाजونو आवाज کول بعضکم باعث سنا بعض نور ته یا لا تجلو مگر زوی دعا الرسول دعا د رسول چې رسول کې دعاګانې وختلې خپل مابین کې بشان د دعا د بعض استاسو بعض ته قد يعلم الله يقينا پیجن الله کسان يتسللون منكم لوادا چې پټ پټ خوېږي او پټ پټ وزي منکم استاسو نه لوادن معنا د مجلس نه پټام د مجلس نزان پټي فليحذر الذين وديريږي کسان اخر کې دا وسخت تخویب ورګي مخالفین د رسول ته ودیریږي هغه کسان چې مخالفت کوي ان امره د طریقې د نبی نام ان تصيبهم چې وبرسيږي ته فتنه من عذاب دنیوي او اخروی او يصيبهم یا وبرسيږي ته عذاب ندیم عذاب درناک الا ان لله وسوي په دې مسله توحید اوسې په مسله توحید باندې دا صورت ختمه رب تعالی چې تاسو به پتا سو باندې فتنه عذاب راشي نو څوک به راولي نو الله راولي کنه الا خبردار ان لله يقنا الله په اختیار کې ما په سماوات او اسری چې پسمانونو کې دي او الارض او پسمګه کې دي قد يعلموا يقنا الله عالم ته ما انتم عليه په حالات تاسو پاغي وي ويوم يرجعون فورچ داخل به پیش کړي شي الیه معنا دی الله تا ورګرځو ویل شي د الله دی الله تا فينبئهم خبر ورکی دوی ته بما عملوا فعملوا چې دوی کړي دي والله بكل شيء عليم والله پر شی باندې عالم دی